ما د غرونو منځ کې دا ډېرې ډنډې بس توس دا دوا کوه چې الله تعالی زما پلار تر زره وکړي. وای محبوبه داسې دی زما د ستا په دې مشواڼۍ خوله باندې قسمي چې زه رښتیا وایم تر څو پورې چې دا ګند نه وي صفا شوی زمونږ کور نشي ابادېدی. ولې چې زما بوډا پلار په ما دا شرط ایښی چې اول به زما واده کېږي نو بیا به د دې پیشونګړي په سر د واده سیرې تړل کېږي. ستا پلار په دې عمر کې بل واده کوي؟ و درې مخکې نه خوړلي دي اوس څلورمې ته غاښونه تېره کوي د خنزیر بچې. وایي دا خو مې نیکه یاد کړو ډېر ښه سړی و. یا الله زما د غریب تا ته همدا سوال دی چې د سهار مانځه نه پس په لوډ سپیکر کې دا اعلان وشي چې د محبوب خان پلار د قربان علي حق ورسېدو او د هغې جنازه به سهار وختي 9 بجې اوچتېږي. آمین ثم آمین. فیروزه بیگم د ښځې نه بغیر سړی او د سړي نه بغیر ښځه نیمګړې ده. دا خو ته رښتیا وې قربان علي. د ګاډي په 2 پایو کې چې یو پایم پنچر شي نو بیا ګاډی نشي چلېدی. ولې نن سبا ستاسو ګاډی ولاړ دی څه؟ او فیروزه بیگم دا ګاډی صرف او صرف ته چلولی شي. خپله لور دی ما سره واده کا. جی خفه کېږه ما چې څومره دولت غواړې در به کړم. دولت خو د لاس خیره دی جي. نن تاسو سره دی سبا به ما سره وي. څه بکواس کې زما دولت به ما سره په قبر کې ښخېږي. که خدای زر تر زره ښخ کړي نو څه دې وویل؟ مطلب مې دا دی دا جي چې تاسو زر تر زره واده وکئ او که نه چې مونږ هم خوشحالۍ پکې وکړو او مونږ هم پکې ډانس وکړو او مونږ هم پکې خوشحاله شو. دا څه نوې خبره خو نه ده. ستا څه خیال دی چې زه به هره ورځ واده کوم نو ته به هره ورځ ډنګ کې خو یو ورځ به کور ته راځې نو مور به دې داسې ناسته وي او ته به د خیره قبر کې ما ته دې څه وویې؟ نه جي ما خپل ځان ته وویلې. ښه ده چې زه ورځم هلته هوټل ته یو څو جینکۍ راغلي دي د شیطان لوډه دي بس زما نه بغیر روټۍ نه خوري. ښځ به هم زما په تمه ناست. دغه د خونړې د دې تصویر اخبار ته ورکئ او ورسره ولیکئ چې د دې اطلاع ورکولو والا ته به 1,00,000 روپۍ انعام ملاویږي. جان څه چل دی جان؟ ته بیا یوازې پروت یې؟ ستا څوک نشته؟ مور پلار رونه خویندې زما مطلب دی ښځه بچي؟ زما هر څوک و کشور اوس مې څوک نشته. څه شو؟ ته ځه کشور ما یوازې پرېږده. زهر وایه لکه ګوته یې چېرته پټه کړې؟ چېرته دې پټه کړې ګوته؟ ما غلا نه ده کړې خانجي، ما غلا نه ده کړې. نور ستا پلار غلا کړې ده. وایي زما د 50,000 روپو ګوته. زهر ووایه جینې دا پوزه به ته نه پرېږدم. ته رښتیا وایم خانجي، ته رښتیا وایم. ته دروغ وایې. دا دا سترګې د غلو دي. شوته بریژه مړ دې کړم دې نه پرېږدم. ګوته یې چېرته پټه کړې؟ وینو وژنم دې پرېږدم دې نه. شاګوله ولداره دې سنبال کړه. خیر دې نه شابه وایه شابه وژنم دې.
نن خو خدای په ګوتو راکړې پراټې در باندې پخې کومه دا صاحب ګوته میلاو شوه. روغیا دا کوم ځای وه؟ مړې دا ستا پرس کې پرته وه. اوهو دا مې رات مړه په ما په خپله پرس کېښې وه. د تکلیف معافي غواړو خانجي. شکر دی چې ستاسو ګوته میلاو شوه. یعنې ما په دې شوده کالي بنګړي کړې هر څه به مې برآمد کړي وو. زه چې کور ته ځو. باسه یې چرنیا شکر وباسه چې د دې بریش هغه ګوته میلاو شوه. رخشه دې وباسې. ایس ایچ او صاحب زما نوم جاوید دی او زه د ګلباز خان وکیل یم. ما د هغه ضمانتنامه راوړې ده. تشریف کېدی. ډېره مهرباني. مرشدیا ګلباز خان راوله. نن سبا خو په چا باندې اړو زړه نه دی خو ګل پکار. ته رخصه ته ډرایوره. ستا نوم څه دی؟ مور او پلار رشته کور دې چېرته دی؟ خبردار چې اوښکې ونه بهې. یاد ساته ظلم به برداشت کېنه او رحم به په چا کېنه. ګنې د دنیا خلک به دې د خپو لاندې جوره جوره کي. ژوند څنګه تېرېږي دا چل به درته اوس زه ښیم. ګلبازه د ژوند تېرولو چل خو دې خلک تا نه زده کوي. دلاور خو دلته نه راځي. یاره کله کله راځي ستا تپوس هم کوي. اوس به هغه دلته نه راځي. ولې چې د هغه پلار ګلباز اوس دلته راورسېدو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. راځه راځه تاڼهدار صاحب وګوره ګلباز خانه قانون راغی. ولې به نه راځي؟ آخر د جیب کې مقناطیس ګرځوم. زه معافي غواړم خانجي چې په تاسو مې بېګناه 2 شپې په حوالات کې تېرې کړې. حوالات تاړه کچری تحصیل دا خو زما د خوښې ځایونه دي. زما کورونه دي. کله چې زما خوښه وي نو ورځم او کله چې زما خوښه نه وي نو بهار ترې راوځم. او فلحال ته په دې ګلبازه یا دې خپله غوسه وباسي. دې غوښه دې غوښه اوس به خلک تا نه وهي ته به خلک وهې. دا واخله په ماله سرکټ راوړه. ورځه اوس ورځه تاڼهدار صاحب. داسې نه وي چې څوک دې وویني. ته فکر مه کوه ما سترګې پټې کړې دي او چې زه څوک ونه وینم که نه نو ما د چا پلار هم نشي لیدی. د خدای په امان تاسو دلته مشغولېږئ او زه ورځم چې مخامخ مشغول شم. ملګرو ګلباز چې په زړه څومره سخت دی